السلام علیکم خوږو ملګرو د هیله چې ټول به راته او جوړئ. زه یم سردار ولي آریان ټیکنیکل آریان یوټیوب چینل ته. په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته وښایم چې څنګه کولی شو نوم سټایلش کړو او هغه نوم څنګه کوو په فیسبوک باندې یا هم کار زړه یې هغه باندې ولګوو. په نننۍ ویډیو کې زه به تاسو ته ښایم څنګه کولی شو خپل نوم څنګه کو سټایلش کړو. نو دا ډېره ښه خوندوره ویډیو ده. هیله چې ویډیو تر پایه په سکیپ کوئ او که چیرې مو ویډیو خوښه شوه نو خامخا لایک یې کړئ او له خپلو ملګرو هم د دې ویډیو څخه فایده واخلئ او زما یوټیوب چینل هم کړئ. نو اوس زه زما ویډیو شروع کوم او تاسو ته طریقه څنګه اوس کولی شو هغه خپل نوم څنګه کو سټایلش کړو. نو دې لپاره چې خپل نوم سټایلش کړو دې لپاره یو اپلیکیشن ته ضرورت ده چې هغه اپلیکیشن په ذریعه موږ کولی شو خپل نوم څه رقم سټایل هم خوښ وي هغه رقم سټایلش شو. نو هغه اپلیکیشن نوم د فلانسي ټیکسټ. د اپلیکیشن څنګه ده سره موږ کولی شو انشاءالله د اپلیکیشن لینک زه د ډسکرپشن کې درکوم. هغه ځای کولی شي د اپلیکیشن په ډېره اساني سره څنګه کوي ډاونلوډ کړئ او ګټه تر واخلئ. زه اوس زما اپلیکیشن خلاصوم او تاسو ته طریقه ښایم. دا د ملګرو د دې انټرفیس داسې ده. لومړی انټرفیس به تاسو څنګه کوئ داسې واړئ د طریقې ټکسټ دغه اپشن کلیک وکړئ او دلته څنګه کوئ خپل نوم ورکړو. مثلا کلیک ورباندې کوم او ملګرو ته راغیم دغه څنګه دا سرچ کړئ تاسو نوم ورکړئ کوم غواړئ څنګه مثلا زه نوم ورکوم سردار ولي. څنګه زما خپل نوم ورکړئ داسې وګورئ مختلف ډیزاینونه راواړول هر ډېر خوښه وي هغه څنګه کولی شئ ډیزاین یې راکاپي کولی شئ یا خپل فیسبوک آی ډي باندې لګوئ او که هر څه کوئ هغه ستاسو خوښه ده. دا وګورئ ملګرو څومره سټایل هم خوښ وي هغه ټول دلته شته پکې. اوس څنګه کولی شو دا څنګه کو کافي کړو. دې کاپي کولو لپاره مثلا زه غواړم دغه نوم څنګه کړمه کاپي کړمه. نو دغه درې ټکو اپشن باندې به څنګه کوئ سره کلیک وکړئ دا پسې کلیک وکړئ شروع درته انتظار وباسئ تاسو انټرفیس ته راځئ دا به تاسو څنګه کوئ کاټ کوئ کلوز یې کوئ. دا د ملګرو داسې انټرفیس تاسو دلته لیکلي دلته ګل سینډ ټو دا نه کاپي ټو کلیپ بورډ دغه اپشن باندې څنګه کوئ تاسې درسره کلیک وکړئ دغه اپشن کاپي کلیپ بورډ دغه اپشن څنګه کوئ کلیک وکړئ او د هغه لیکنه څنګه چې تاسو ته کاپي شي او په دې اپلیکیشن کې نور ځانګړتیاوې هم د هغه څنګه دي دا د ملګرو دا څنګه دا ګلان دا څنګه یې دلته تاسې کولی شئ خپل نوم څنګه کوئ سټایلش کوئ. دا د ملګرو څنګه دا ټوپک نوم څنګه کوئ دلته تاسې هغه هم څنګه شئ کولی شئ جوړوی شئ دلته شي په کار هغه ټول دا او د بله بعد کې هوټ برخه کې هم ګورو ملګرو چې کوم نوم زړه یې څنګه دلته سته ګورو ټوپک ته هر شی هم چې زړه وي په دغه برخه کې سټار کې ستوري دي او د هیلپ کې زړه دی میوزیک کې میوزیک ده او دې کې نمبر څنګه ده نمبرونه دي څنګه خپل نمبر هغه کوي دا شوه دا برخه. اوس ملګرو دلته بله برخه هم لري اوس ورځو هغې برخې ته په هغې کې هم څنګه کېږي خپل هر شی ټیسټ کېږي په دغه کې ملګرو کېږي د اوکې هم کېږي او د ټیکسټ کېنې په دې اپشن کې هم څنګه کېږي خپل نوم څنګه ده مختلف ډیزاینونو ته یې اړولی شي او دغه نمبر اپشن باندې به تاسې کلیک وکړئ او دلته تاسې کولی شئ خپل نمبر هم څنګه کوئ سټایلش کړئ. مثلا دا د ما خپل نمبر ورکړ زه غواړم دا سټایلش کړم ګوره دا دی ملګرو څنګه څومره مختلف سټایلونه راواوښتل تاسې کوم هر کوم خوښ یې هغه څنګه کولی شئ دلته چې انتخاب کولی شئ. دا دغه درې ټکي باندې به کلیک وکړئ دغه کاپي ټو کلیپ بورډ اپشن باندې به څنګه کوئ کلیک سره وکړئ او هغه به څنګه کوئ کاپي کوئ. دا ملګرو د نوم سټایلش کولو طریقه وه. هیله ده چې طریقه مو د پام وړ ګرځېدلې وي. تر بیا پورې چې داسې ښه خوندوره ویډیو تر تاسو آماده کومه ټولو بښونکي خدای مو سپارم هر چیرې چې یاست الله مو مل شه.